अस्सलाम वालेकुम मलगरू ज़ईम इब्रार और तासु गुरे इब्रार क्रिकेट टीवी मलगरू फरी वीडियो को खबर को द PSL 2023 د शेड्यूल په باره کې چې PSL به کله او په سوم تاریخ باندې شروع کیږي او آیا دا خبر اشاره چې PSL 2023 سم میچونو په پیښور او په کوټه کې کیږي نو د PSL 2023 مکمل شیډول در سره په دې ویډیو کې شیر کوم که تاسو په پښتو ژبه کې د کرکټ معلومات خوښیږي نو دا ویډیو ضروری د خپل ملګرو سره شیر کړئ نو اوس خبره کو د HBL PSL 2023 د شیډول په باره کې د پاکستان سپر لیگ PSL آغاز یعنی شروع په 14 فروری باندې کیږي د پاکستان سپر لیگ PSL ټوټل میچونه به د 14 فروری نه واله تر 19 مارچ پورې کیږي د PSL 2023 اولنې میچ په 14 فروری باندې په ملتان کې وي د PSL فائنل میچ په 19 مارچ باندې په لاهور کې وي د PSL 2023 اولنې میچ په 14 فروری باندې د لاهور قلندر او ملتان سلطان ترمنځ لوبيږي د PSL دویم میچ په 14 فروری باندې د کراچۍ په ګراوند باندې وي د PSL دریم میچ په 15 فروری باندې بیا د ملتان په ګراوند کې وي په 16 17 19 او 21 فروری باندې د کراچۍ په ګراوند باندې د PSL د میچونه وي په 22 فروری باندې میچ نه وي په 23 24 او 26 فروری باندې بیا درې میچونه په لاهور کې وي نو که زه تاسو په تفصیل سره خبره شروع کوم چې دې ټیم بر دې ټیم سره لوبوي په دې ټیم باندې بوي نو بیا ویډیو ډیر زیاته وګدا شي نو چې کله PSL مکمل را نږدې شي نو بیا په تاسو ویډیو جوړ کما چې دې ټیم بر دې ټیم سره لوبوي په دې تاریخ باندې وي په دې ټایم باندې وي نو دا هر څه بیا ډیسکس کوو څنګه تاسو ما ویل PSL ټوټل میچونه د 14 فروری نه واله تر 19 مارچ پورې وي د PSL په شروع کېدو کې ډیر لږ ټایم پاتې دی تقریبا 27-28 ورځې بعد به PSL شروع کیږي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټي ویل چې د PSL 2-3 میچونو په کوټه کې کیږي خو د PSL چې رقم سیزن د دې میچونو په پیښور کې نه وي ځکه چې پیښور ګراوند چې کم دی پورا تیار نه دی په بل ویډیو کې ما تاسو ته ویلو چې د ایشیا کپ د شروع کېدو پورې د پیښور سټیډیم تیار وو نو په پیښور کې به هم د ایشیا کپ میچونه کیږي نو دا و د PSL 2023 شیډول د کرکټ تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زموږ پیج فالو کړئ دا ویډیو ضروری د خپل ملګرو سره شیر کړئ مننه